الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. سلرشتم پارا سورة المؤمن 61 نمبر آیت تے یوش پیتم. مخی آیاتونو کی الله رب العالمین ذکر کړل چې کله سړی د حق دعوت کوي نو په د باندې با امتحان راځي د مقابله ته به خلق را پاسی نو دی به د سلور آداب و خیال ساتي. اول ادب دا دی چې دی به صبر کوي د دعوت کار به نه پریدي او د الله د مدد په انتظار به وي. دویم د هغې سره سره به د خپلو ګناهونو بخښنه غواړي، کم از کم ورځ کې 100 پیرې استغفار ویل دا پکار دي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دې نه چې معصوم پیغمبر و لیکن الله نبی وایي زه په ورځ کې 100 پیرې استغفار غواړم. دریم دی به تسبیح او حمدونه د الله رب العالمین سبا او بیګا وایي. څلورم ادب دا ذکر شوی و چې کله کله به ستا په خلاف خلق ډیر زیات شي او د الله په آیاتونو کې به در سره جګړې کوي بغیر د څه دلیل نه به کفر او شرک ثابتوي او د هغوی مقصد دی چې یاره موږ دا حق ختم کړو او باطل له غلبه ورکړو. نو په دغه وخت کې کله کله انسان ته شیطان وسوسه اچوي که نه چې یاره ګوره پلانکې تا ته کنزل کوي تم ورته کنزل وکړه. الله وایي نه، په داسې وخت کې د شیطان مه منه بلکې سبا کې فاستعذ بالله اعوذ بالله ووایه. نو د غصې د ختمېدلو دپاره ښایسته علاج څه دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. او که دې څه دې غصه ختمه نه شو نو حدیث کې راځي بیا اودس وکړه په ځان اوبه واچوه بس غصه به دې ختمه شي. بیا الله رب العالمین د دوباره د ژوند د قیامت د راتللو دپاره په دې 3 آیاتونو کې 2 دلیلونه پیش کړو. یو دلیل دا چې الله وایي ګوره تاسو د اسمانونو ته هم ګورئ او د ځمکې ته هم ګورئ. د انسانانو نه غټ مخلوق دا ځمکه او اسمانونه دي. الله وایي چې دا ما پیدا کړي دي نو انسان پیدایش ما ته څه ګران خو نه دی، لہذا دا به دوباره زه پیدا کوم. بیا دویم دلیل ذکر شو چې ګوره په دنیا کې ظاهري طور یو ړوند دی او بل بینای، دا برابر کیدی شي؟ نشي برابر کیدی. دقه رنګ بل طرف ته یو مومن دی او نیک عملونه کوي او د هغه په مقابله کې بل بد عمل انسان دی، دا نشي برابرېدی. نو چې کله نشي برابرېدی نو د دې دواړو د فرق دپاره خامخا یو ورځ پکار ده. نو هغه ورځ څه د هغې ته وایي قیامت. نو ذکر شو چې لا آتیة لا ریب فیها، قیامت راتلل ګوره یقیني دي، داسې ځواني خبرې نه دي، لیکن بیا هم اکثر خلک ایمان نه راوړي. بیا الله رب العالمین دعوه د توحید ذکر کړه او خپله مهرباني ذکر کړه په دې بندګانو باندې چې الله وایي چې زه تاسو ته وایم ای زما بندګانو ادعوني ما نه دعاګانې غواړئ، زما وعده ده استجب لکم، زه به دعا څه کوم ستاسو قبلوم به. بیا ذکر شو کم خلق چې د تکبر او د غرور د وجې نه الله نه دعا نه غواړي بلکې د الله نه علاوه د مخلوق نه دعاګانې غواړي او حاجت روا او مشکل کشای ګڼي. نو الله وایي دا خلق سیدخلون جهنم داخلین، دا به جهنم ته ځي او ذلیله به زه داخلوم، یعنی کافر مشرک انسان دی. اوس دې آیاتونو کې چونکې دې مخکې آیت کې دعوه د توحید وه
چې حاجتونه او دعاګانې د الله نه غواړه. نو اوس د آیاتونو کې الله رب العالمین په دغه توحید باندې دلیلونه ذکر کوي. الله وی ګوره ما په تاسو باندې داسې غټ غټ انعامات کړي چې تاسو ما نه غوښتې نه دي ما دله درکړي دي. نو چې الله موږ او تاسو له بغیر د غوښتنو نه دا نعمتونه راکړي نو دا دلیل دی چې بندګي د چا پکار ده؟ د الله، او دعاګانې د الله نه غوښتل پکار دي، حاجتونه به الله نه غواړي. نو د آیت کې اولنی دلیل چې ذکر کوي د هغې تعلق دی د شپې او د ورځې سره. الله الذي، الله هغه ذات دی، جعل لکم اللیل، جوړه کړې د ستاسو دپاره شپه، لتسکنو دې دپاره چې آرام حاصل کوي تاسو فیه په هغې کې. ګوره انسان ټوله ورځ وګرځي که نه، څوک پټي کې کار کوي، څوک بازار کې دکانداري کوي، سړی ستړی ستومانه وي. الله شپه ګرځولې ده، د شپې راشي نو سړی وده شي نو بدن یې څه شي؟ آرام شي. دې ته وایي لتسکنو فیه. که دا شپه نه وي او د ورځې م انسان لګی او د دې شپې م لګی نو سړی به ایسته لیونی شوی وي. دا شپه الله څومره د آرام دپاره رالیږلي. نو یو خو په خوب سره سکون نه ځي، دویم په شپه کې چې عبادت او بندګي وکړي او تهجد و مانځه ته راپاسې دې سره بدن ته څه حاصلېږي؟ سکون. اوږدې شپې دي، خوب پکې ښه پوره کېږي. کم از کم خیر دی دا 4:30 بجو کې راپاسېږئ. څه د پاسه 5 بجې نن سبا د سارې اذان کېږي نو نیمه ګنټه مخکې راپاسه، په دې نیمه ګنټه کې به ستا څه نقصان وشي؟ 8 رکعته مونځ پکې وکړه د تهجدو، په دې الله ډېر خوشحالېږي، بدن ته سکون راحت حاصلېږي. بیا په سیاسي اذان کېږي چې څنګه اذان وشي نو بس بیا 5:30 بجې دغه ټیم زموږ جومات کې 5:30 بجې سارې جمع وي، بس بیا هغې پسې جمع به وکړي نو دواړه کاره به دې وشي. نو دې ته وایي لتسکنو فی. دویم والنهار مبصرا، او ورځ رڼا والا. ورځ کې تیاره نشته، رڼا د ګرځه ځان نه حلال قسم مزدوري وکړه. د دې دواړو دلیلونو نه پس الله وایي ان الله لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. یقینا الله تعالی خاوند د فضل دی په خلکو باندې، لیکن اکثر د خلکو نه لا یشکرون، شکر نه ادا کوي. 2 دلیلونه ذکر کړل، یو د شپې بل د ورځې. اوس ته نتیجه راوباسي. الله وایي د دې دلیلونو نه ثابته شو دا عقیده ساته، ذالکم الله ربکم، دغه صفتونو والا الله رب ستاسو دی چې دا شپه ورځ راولي. دغه څوک دی؟ دې ته رب وایي الله. دویم دا عقیده ساته چې خالق کل شیء، پیدا کوونکی د هر څیزم الله دی، بل څوک نشته چې هغه یو ماشی هم پیدا کړي. لا اله الا هو، نشته دی حقدار د بندګۍ سوا د الله نه. فانا تؤفکون، نو څرنګه تاسو اړولی شئ د حق نه؟ ګوره الله ربم دی، د هر شیز پیدا کوونکی هم دی، او بیا هم خلک الله نه مني، توحید نه مني او د حق نه اوړي بل طرف ته. دې ته وایي فانا تؤفکون. کذالک دغه رنګ یؤفک الذین، اوړولی شوي هغه کسان کانو چې وو بآیات الله، د آیاتونو د الله نه یجحدون، انکار یې کوو. الله وایي مخکې هم داسې ډېر خلک تیر شوي دي چې سره د دې دومره دلیلونو نه به هم د الله د آیاتونو نه به انکار کوو. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمین. مخکی 2 دلیلونه ذکر کړل، یو د شپې او بل د ورځې، او بیا د هغې نه نتیجه راویسته په کلماتو د توحید سره. اوس الله رب العالمین یو بل دلیل ذکر کوي او په دې کې 4 انعامات ذکر کوي په بندګانو باندې. د دې یو تعلق دی د پیدایش د ځمکې سره، د بل تعلق دی د پیدایش د اسمان سره، د دریم تعلق دی د انسان د ښایسته شکل او صورت سره،
او څلورم تعلق دی د انسان د رزق او د خوراک سره. دا څلور غټ انعامات دي. الله الذي الله هغه ذات دی جعل لكم الارض قرارا چې ګرځولې د ستاسو دپاره ځمکه قرارا آرام والا. ګوره دا ځمکه په ځای ولاړه ده که نه. مخکې قرآن کې تیر شوي چې نور او سپوږمۍ دا ګرځي خو ځمکه ګورې نه ګرځي. ها څوک چې دا خبره کوي چې ځمکه ګرځي دا د قرآن خلاف ده. که دا ځمکه په ځای ولاړه ده که دا ګرځېدی نو بیا ته انسانانو فایدې نه شوي اخیستلی. په دې باندې ژوندون بیا ډېر زیات ګران. نور او سپوږمۍ چې کوم ده نو والشمس تجري لمستقر لها دغه ګرځي. نو الله وایي ځمکه مې ګوره د آرام او د سکون ګرځولي خلک ورباندې ژوند تیری فایدې ته اخلي. دویم والسماء بناء او اسمان چت. ځمکه یې لاندې غوړولې اسمان یې ورباندې بره چت. بنا اصل کې آبادۍ ته وایي په عربۍ کې. نو یو خو دا ده چې ځمکه لاندې چت دی او بره ځمکه لاندې فرش دی بره اسمان په چت دی. دویم دا دی چې بناء آبادۍ ته وایي نو د بره اسمان نه اوبه راځي لاندې ځمکه ورباندې څه کېږي آبادیږي ورباندې. دویم وصورکم فاحسن صورکم او شکل درکړی دی تاسو ته فاحسن صورکم ښایسته شکل. ګوره الله وایي د انسان ته مې څومره ښایسته شکل ورکړ. ګوره الله پاک بېشماره مخلوق پیدا کړی دی که نه خو په دې ټول مخلوق کې چې وګورو نو ښایسته شکل الله چا ته ورکړي انسان ته. دا یو امیر المؤمنینو د مسلمانانو نو د هغه په مجلس کې په یو مسله باندې باس رالی. مسله داسې راغلې وه چې یو سړي خپلې ښځې ته ویلې که ته د سپوږمۍ نه ښایسته نه وي نو ته په ما باندې طلاق وي. دا مسله راپېښه شوې. ښځې ته یې ویلي که ته چېرته د سپوږمۍ نه ښایسته نه وي نو ته په ما څه طلاق. ښځه یې راواده کړه. نو په دې کې مسله علماو ته راله. ویلې ښځه خو د سپوږمۍ نه ښایسته نه ده. نو ډېرو علماو پکې ویلي چې بس دا خو طلاقه ده که نه چې سپوږمۍ نه ده ښایسته ده ورسره دا شرط لګولی نو بس ښځه ورباندې طلاق ورکړي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو شاګرد دی مجلس کې امام محمد شیبانی رحمت الله علیه دی شاګرد دی. وی هغه ویلي د ټولو علماو ته چې ښځه نه ده طلاق. هغوی ورته تا سره څه دلیل دی نو دا آیت یې ورته ولوست چې الله وایي وصورکم فاحسن صورکم. انسان ته ما د ټولو نه ښایسته شکل ورکړي. انسان یې د سپوږمۍ نه هم څه پیدا کړي ښایسته. دویم دلیل ورته د سورة التین آیت ولوستو چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. الله و انسان ما د هر شي نه ښایسته پیدا کړي. علما ورته ویلي چې واقعي تا خبره صحیح کړې. ویلې ښځه نه ده طلاق نو انسان ته الله څومره ښایسته صورت ورکړي ښایسته مخې ورکړې په هغې کې دوه سترګې دي خوله ده. خوراک په څه باندې رالي په لاسونو باندې په دوه خپو باندې ګرځي. ښایسته نیغ څاروی داسې پیدا کړی د انسان قد دا بلکل نیغ دی ښه مزیدار لوړ دم. دې ته وایي فاحسن صورکم. اوس د رزق بندوبست یې کوي. ورزقکم من الطیبات او رزق یې درکړی تاسو ته د مزیدار څیزونو نه د پاکو څیزونو نه. ګوره دې ټول مخلوق ته الله رزق ورکوي که نه لیکن انسان ته چې کوم رزق ورکوي ډېر مزیدار او پاک. عمده بوټي دي په دې پټي کې. د دې بوټو نه چې کوم مغز راوځي هغه د انسان خوراک دی او کوم چې بوس او پوک وغیره دي دا څه خوري څاروي خوري. نو د انسان خوراک مزیدار شو که نه شو مزیدار. خو من الطیبات نه مراد ګورې مزیدار هغه دی چې حلالي پاکي. یو سړي په حرامه باندې ګټلې نو هغې ته ګوره طیبات بیا نه ویلی کېږي. نو الله و انسان مې ښایسته پیدا کړی او روزي مې موله ډېره ښایسته مزیداره ورکړي. اوس د دې نه هم ګوره نتیجه راوباسي د دې نعمتونو نه. ذالکم الله ربکم دغه صفتونو والا الله رب ستاسو دی. نو که تا نه څوک تپوس وکړي چې رب چاته وایي نو ورته ووایه دا نظام چې څوک چلی. ځمکې پیدا کړي اسمانونه پیدا کړي ښایسته صورت یې راکړی روزي راله راکوي شپه ورځ راولي دقې ته څه ویلی کېږي الله او دقه رب دی. بله نتیجه فتبارک الله رب العالمین برکتونو والا دی الله چې رب د مخلوقاتو دی.
ګوره برکت معنی زده کوي برکت وایي چې په لږ څیز کې ډېره فایده وي دې ته عربۍ کې څه ویلی کېږي برکت یو سړی درنه تپوس وکړي چې ته وایې چې برکت الله چې برکت څه ته وایي برکت معنی د شیز لږ او فایده پکې څه ډېره مثال قرآن د برکت کتاب دی که نه نو که تا نه یو سړی تپوس وکړي چې قرآن کې څنګه برکت دی نو ورته به ووایې چې یو حرف ووایې نو څو نیکۍ په میلاویږي لس په یو حرف باندې څو نیکۍ دي لس دې ته برکت وایي دې ته چې لږ څیز به الله به پکې ډېر لوی خیر واچوي د ډېرو خلکو دپاره به کافي برکت اچونکې ذات دا صرف او صرف څوک دی الله نبی علیه الصلاة والسلام په وخت کې چې به چې لږ څیز د ډېرو دپاره کافي شو نو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویلي البرکت من الله دا د الله د طرفه برکت دی زمان پکې څه اختیار وغیره دا نشته دا به عقیده ساتي چې برکت اچونکې ذات صرف او صرف الله دی هو الحی دغه الله ژوندی دی همیشه ژوند خو زما او ستا هم دی که نه خو په موته باندې به څه راځي مرګ الله الحی همیشه ژوندی دی لا اله الا هو نشته دی حقدار د بندګۍ سوا د هغه نه فدعوه مخلصین له الدین فدعوه نو دعا غواړئ د الله نه مخلصین اخلاص کوونکي شئ له الدین هغه لره په بلنه کې دین نه مراد بلنه ګوره کله چې قرآن ربوبیت ذکر کی لکه رب العالمین کې ذکر شو چې رب الله دی رب معنی څه پالون کې د دې ټول عالم نو بیا الله الوهیت هم ذکر کی الوهیت معنی داره چې بندگی بم بیا د چا کې د الله نو رب العالمین کې ربوبیت ذکر کو نو په لا اله الا هو کې څه ذکر کی الوهیت چې بندگی بم د چا کې د الله داسې بندگی به کې چې صرف هغه ته به اواز کې دعا چې غواړي نو د الله سره به نور څوک نه وسیله کې نه به د پلانکي بابا په خاطر راکړي ډارې کې د الله نه غواړه الحمدلله رب العالمین ټول صفتونه د الوهیت الله لره دي چې رب د مخلوقاتو دی قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین دا د مینس کې د مشرکانو سوال جواب دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا خبرې کولې چې خالص د الله نه غواړي بل چا نه مه غواړي نو مشرکان راله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې خیر دی دا موږ چې کوم بوتان جوړ کړي لات ته منات ته هبل وغیره دی خیر دی که نه ته د دې م لږ قدر او احترام خو کوه کرام یې کوه عزت یې کوه کله کله ورته سجده لګوه کله د دوی په نوم باندې نظر نیاز منښتې کوه الله رب العالمین ورته دا آیت نازل کړ چې جواب ورته وکړه چې نه نهیتو زه الله د دې نه څه کړی یم منع کړی یم زه لات منات دغه بوتانو ته زه رامدد شه نسم ویلی قل اوایه انی نهیتو یقینا زه منع کړی شوی یم ان د دې نه ان اعبد الذین چې بندګي وکم د هغه کسانو تدعون من دون الله چې رابلی تاسو سوا د الله نه لما جاءنی البینات من ربی هر کله چې راغلي ما ته ښکاره دلیلونه د رب خپل نه خو هغوی ورته وي چې ته دا کار نه کوې نو څه به کې نو جواب یې وکړو و امرتو ما ته حکم راکړی شوی دی ان اسلم لرب العالمین چې زه تابع شم د رب د مخلوقاتو بس زه به بندګي صرف د هغه الله کوم چې ټول عالم پیدا کړي هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ګوره مخکې آیت کې خو صرف ذکر کړو چې الله وی انسان نه ما ډېر ښایسته شکل ورکړي اوس هم په دغې مسله کې تفصیل ذکر کوي د انسان د پیدایش انقلابات ذکر کوي الله وی ګوره انسان ما پیدا کړی په دمې ژوند کې څومره انقلابات راوستي دا یو الله کولی شي بل سړی نه د آیت کې د انسان پوره تفصیل دی د پیدایش هو الذي الله هغه ذات ته خلقکم چې پیدا کړي تاسو من تراب د خاورونه نو انسان هر انسان خو د خاورو نه دی پیدا کنه
نو د دې یو جواب دا دی چې دې کې اشاره د آدم علیه السلام ته چې دا د ټولو انسانانو څه دی پلار نو د څه نه پیدا دی خاورې نه یو دویم که اصل کې سړی سوچو چې هر انسان د خاورې نه پیدا دی او هغه په دې طریقه دی دا بوټي او دا غله وغیره چې پیدا کیږي دا د څه نه پیدا کیږي خاورو نه بوټي پیدا شي غنم جوار وغیره دا بیا دا انسان اخوري چې اخوري د ده په بدن کې د دې نه وینه جوړه شي د دې وینې نه بیا د مني څه جوړه شي نطفه او د دغې نطفې نه الله څه پیدا کوي انسان نو ماده بعیدې په طور باندې چې وګورو نو هر انسان د څه نه پیدا دی د خاورې نه ثم من نطفة بیا د نطفې نه ثم من علقة بیا د وینې د ټوکړې نه نو څلوېښت ورځې نطفه څلوېښت ورځې چې تېرې شي بیا ته د وینې څه جوړه شي ټوکړه ثم یخرجکم طفلا بیا راوباسي تاسو طفلا واړه واړه طفل اصل کې ورکوټي ته وایي د ماشومانو ته په عربۍ کې اطفال ویلی کېږي اکثر سکولونه هم دي که نه اقرأ اطفال یا روضة الاطفال نو اطفال دا د طفل جمع د ماشومانو ته ماشوم ته عربۍ کې طفل ځکه وایي چې کله د مور او پلار ته په خوراک څښاک او جامو کې محتاج نو دی چا پسې رواني ماشوم ته کم خیري مور او پلار پسې رواني که نه جامې هم ته غواړي پیزار هم ته غواړي ډوډۍ هم ته غواړي او چې غټ شي نو بس بیا ځان نه خپل غم کوي ځکه ورته توفیلي هغه چاته م وایي چې بې دعوته د چا واده له لاړ شي هغه هم بې تپوسه تللی که نه څنګه چې ماشوم بې تپوسه مور او پلار پسې خوشي نو دغې ته اصل کې توفیلي ویلی کېږي نو الله وی بیا م راوباسم دنیا ته چې راشي نو ماشومان اوس بل انقلاب ثم لتبلغوا اشدکم ثم بیا لتبلغوا دې دپاره چې ورسېږئ تاسو اشدکم ځوانۍ خپلې ته نو همیشه خو ماشوم نه وي که نه الله وله عمر ورکي رو رو د ده پرورش کېږي د نه څه جوړ شي اشد اصل کې هغې عمر ته وایي چې د انسان دا بدن دا اندامونه بلکل څه شي مضبوط شي نو دته بیا ځوان زلمی ورته ویلی کېږي چې تقریبا د 15 کالو او نن سبا چې 14 کالو ته ورسي پوره غونډه ته جوړي بس دغې ته اصل کې اشد وایي چې خو دا بدن قوي او طاقت شي بیا په بریتو باندې لاس راکاږي هغې نه پس ثم لتکونو شیوخا بیا عمر در کې دې دپاره چې شی تاسو شیوخن بوډاګان وره دې عمر کې یو بل عمر هم دی منځ کې شته هغې ته کهولت وایي د عیسی علیه السلام په باره کې راغلي تیر شي چې عیسی علیه السلام الله رب العالمین بره خیجو نو هغه د کهلن د کهولت په عمر کې پوخ عمر هغې ته وایي خو دلته یې بوډاوالی ذکر کړو ځکه دا بوډاتوب چې کومي شیوخت نو دا اکثر د انسان بس د آخرې عمر وي دې نه پس د انسان دومره عمر خو بیا نه پاتې کېږي نو الله وی بیا چاله عمر ورکمه نو دی سپینګیری شي بس بوډاتوب ته ورسي اوس تقسیم کوي ومنکم من یتوفی من قبل او بعضې ستاسو نه هغه چې مړه شي مخکې د دې نه څوک د ماشوموالي کې مړ شي ځوانۍ ته ونه رسي څوک اډوله بوډاتوب ته نه یې رسېدلو په ځوانۍ کې څه شي مړ شي په چا دغه حالت راشي په چا باندې دا بل ولتبلغوا او دې دپاره چې ورسېږئ تاسو اجلا مسمن نیټې مقررې ته چاله الله ښه اوږد عمر ورکړي ښه سپینګیرتوب هم تېر کړي نوسیم ویني کړوسیم ویني بعضې پکې کودیم ویني بس الله وله ښه اوږد عمر ورکړي ښه دا څه دپاره الله کوي ولعلکم تعقلون دې دپاره چې تاسو عقل نه کار واخلئ عقل استعمال کړي چې دا ټول کارونه څوک کوي الله هو الذي الله هغه ذات ته یحیی چې ژوندي کول کوي ویمیت مړه کول کوي الله وایي مرګ ژوند زما په اختیار کې دی فاذا قضوا امرا نو کله چې فیصله وکړي دا یو کار فانما یقول له نو یقینا ووایي هغه کار ته کن اوشه فیکون نو هغه وشي مرګ دی ژوند دی ماشوموالی دی ځواني د بوډاوالی دی دې ټولو کې د الله وخت نه لګي بس الله ورته کن شنو بس هغه کار وشي الله الذي الله هغه ذات دی جعل لكم اللیل چې ګرځولې د ستاسو دپاره شپه لتسکنوا دې دپاره چې ارام وکئ فیه په هغې کې والنهار مبصره ورځ رڼا واله ان الله لذو فضل على الناس ولكن اکثر الناس لا يشکرون
یقینا الله تعالی خاوند د فضل دی په خلکو باندې لیکن اکثر خلکو نه شکر نه ادا کوي ذالکم الله ربکم دغه صفتون والا الله رب ستاسو دی خالق کل شیء پیدا کونکي د هر چیز دی لا اله الا هو نشته دی حقدار د بندګۍ سوا د الله نه فانا توفقون سرنګ تاسو اړولې شي د حقنا کذالک دغرنګ یؤفک الذین اولول کیدل اغه کسان کانو بیاات الله یجحدون چې دوی و د آیاتونو د الله نه انکار کوي والله الذی الله غزاد دی جعل لكم الارض قرارا چې ګرځولې د ستاسو د پاره ځمکه آرام والا والسماء بناء واسمان چت وصورکم شکلونه درکړي دي تاسو ته فاحسن صورکم خيسته شکل تاسو ورزقکم من الطيبات ورزق درکړي دي تاسو ته د پاک مزیدارنا ذالکم الله ربکم دغه نعمتون والا الله رب تاسو نه فتبارک الله رب العالمین نو برکتون والا الله دې چې رب د مخلوقات دې هو الحي اغا الله همیشه ژوند دی لا اله الا هو نشته دی حقدار د بندګۍ سوا د الله نه فدعوه نو دعا وغواړئ د الله نه مخلصین اخلاص کوونکي له الدین اغلر په بلنه کې الحمدلله ټول صفاتونه د الوهیت الله لره دی رب العالمین چې رب د مخلوقاتو دی قلت ورته وایا انی نهیت یقینا زمانہ کړی شوم ان اعبد الذین تدعون من دون الله چې بندگی وکم زه د هغه کسانو چې رابلی تاسو سوا د الله نه لما جاءنی البینات من ربی هر کله چې راغلی دي ما ته واضح دلیلونه د رب خپلنا وامرت ان اسلم لرب العالمین او ما ته حکم راکړی شوی دی چې زه تابعداري وکم د رب د مخلوقاتو هو الذي الله هغه ذات دی خلقکم من تراب چې پیدا کړي تاسو د خاورونه ثم من نطفه بیا د نطفین ثم من علقه بیا د وینې ټوکړې ثم یخرجکم طفلا بیا راویستلی تاسو واړه واړه ثم لتبلغوا اشدکم بیا پرورش کړي تاسو دې د پاره چې ورسیږئ تاسو ځوانۍ ته ثم لتكونوا شيوخا بیا عمر درکړي دې د پاره چې شي تاسو بوډاګان ومنکم من يتوفى من قبل او بعض تاسو نه هغه دي چې مړ شي مخکې ولتبلغوا اجلا مسمى او دې د پاره چې ورسیږئ نیټه مقرره ته ولعلکم تعقلون دې د پاره چې تاسو عقل نه کار واخلئ هو الذي الله غزات يحيي ويميت چې ژوند کول او مړ کول کوي فاذا قضى امرا نو کله چې فیصله وکړي د یو کار فانما يقول له كن فيكون یقینا وای هغه ته اوشن هغه وشي